د فراه ولایت د بخشاباد بند راتلونکی له همدې ځایه پیلیږي. د فراه په زړه کې هغه ځای چې کلونه یې د اوبو له کمښت او محرومیت سره لاس او ګریوان اوس د افغانستان یو له سترو ساختماني او بنسټیزو پروژو څخه پکې روانه ده. د بخشاباد بند د هڅو، هیلو او بیا رغونې سمبول دی. دا یو روښانه نښه ده چې موږ کولی سو په کورنیو وړتیاوو تکیه وکړو او یو روښانه راتلونکی جوړ کړو. که تاسو د هیواد پر آبادۍ، کرنیزې خودکفایي او د افغانستان پر اقتصادي ځواکمنتیا مینه لرئ، همدا اوس د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د هیواد د وروستیو پرمختګونو په اړه خبر سئ. د بخشاباد بند ستر پرمختګونه. د بخشاباد بند په ستر تونل کې کار وروستي پړاو ته رسیدلی او د کانکریټ اچولو عملیات پکې په چټکۍ او دقت سره روان دي. یوازې یوه دروازه پاتې ده چې د پروژې په پای کې به نصب سي. پروژه د دقیق او منظم پلان سره سم روانه ده ترڅو دا تونل په بشپړه توګه ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د اصلي تونل ترڅنګ دوه نور انحرافي تونلونه هم چې نږدې 1500 او 600 متره اوږدوالی لري بشپړ سوي او د هغوی د کانکریټ اچولو عملیات په شدت سره روان دی. د کار جریان هم د بند په اصلي برخه او هم په اوبو رسولو کانالونو کې د قناعت وړ او د ستاینې وړ دی. په کرنیزې پراختیا او د انرژي په تولید کې کلیدي رول. د بخشاباد بند اصلي موخه د 100,000 هکټارو څخه د زیاتو کرنیزو ځمکو خړوبول، د اوبو برېښنا تولید او د فراه ولایت او شاوخوا سیمو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول دي. دا به نه یوازې بې اوبو ځمکې حاصلخیزه کوي بلکې د خوراکي توکو په وارداتو باندې د هیواد اتکا هم کموي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به تر 22 میګاواټو اوبو برېښنا تولید سي چې کولی سي د فراه کلیوالي او ښاري سیمې روښانه کړي او کوچني محلي صنعتونه فعال کړي. افغانستان هر کال په میلیاردونو متر مکعب تازه اوبه پرته له ګټې ګاونډیو هیوادونو ته له لاسه ورکوي. د بخشاباد بند نږدې 1360 میلیون متر مکعب اوبو په ذخیره کولو سره د کورنیو سرچینو په مدیریت او د هیواد په اوبو امنیت کې اساسي رول لوبوي. د کرنیزې موثریت زیاتوالی، د بسته‌بندۍ، میوې وچولو، غوړیو ایستلو او نورو په څیر صنعتونو رامنځته کول، دا ټول د باوري اوبو په سیورو کې ممکن کیږي. دا په دې معنی ده چې د بېوزلۍ کمښت، د کار پیدا کولو او سیمې ته د پایدار امنیت بیرته راستنېدل. که غواړئ د افغانستان د آبادۍ شاهد اوسئ نو د عروج څېړنیزې خپرندویې ادارې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. په داسې نړۍ کې چې د راتلونکي شخړې به د تیلو پر سر نه بلکې د اوبو پر سر وي، افغانستان د بډایه اوبو سرچینو په درلودلو سره د بهرنۍ پالیسي او سیمه ییزو تعاملاتو په برخه کې یو مهم کارت په لاس کې لري. له بدمرغه په تیر کې له دې الهي نعمت څخه غفلت سوی و، خو نن ورځ د انرژي او اوبو وزارت په هڅو د بخشاباد، کمال خان، کجکي او زابل په څیر بندونه د معادلو په بدلولو کې دي. د اوبو سرچینو علمي او هدفمند مدیریت کولی سي هم د کورنۍ پراختیا لامل سي او هم د سیمه ییزې او نړیوالې ډیپلوماسۍ لپاره یو وسیله وي. موږ حق لرو چې د خپلو ملي ګټو لپاره له دې خدای ورکړې شتمنۍ څخه ګټه واخلو. د بنسټیزو پروژو پر اهمیت ټینګار. هغه هیواد چې زیربنا ونه لري پراختیا هم نه لري. د بندونو په جوړولو کې اسلامي امارت تمرکز پر زیربناو د اقتصادي او کرنیزې پراختیا لپاره یو تاریخي فرصت دی. افغانستان کولی سي د کرنې په بیا راژوندي کولو سره صنعتي کېدو ته خپله لاره پرانیزي. د محدودو سرچینو او کنګل سویو شتمنیو سره سره نن ورځ مهمې پروژې په پرمختګ کې دي. هغه پروژې چې د خلکو کورونو ته هیله بیرته راوړي او ځوان نسل راتلونکي ته هیلهمند کوي. دا یوازې یو بند نه دی. د بخشاباد بند د ملي ارادې، د خلکو غیرت او د افغانستان د ښه سبا لید سمبول دی. لاره اوږده ده خو زموږ ګامونه ټینګ دي. راتلونکی له نن ورځې څخه جوړیږي. مه هېروئ د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې چینل سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خوښه کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. خپل نظرونه په تبصرو کې ولیکئ. راتلونکی به له یو بل سره جوړوو. ژوندی دې وي افغانستان، پایدار دې وي ملي یووالی.